حافظ صاحب غواړم دغه سوال ته هم لږ داسې وضاحت ورکړو. د سولې 11 پړاوه خبرو کې تر ټولو مهم پړاو کوم یو؟ په دې کې به نور مشران سره تاسو مرکه وکړي چې هغه د مذاکراتو په ډیرو پړاو کې شرکت دوی کړی دی، هغوی ته به نور اهمیت هم ډیر معلومیږي. چونکې زه د امریکایانو سره د مذاکراتو په وروستیو برخو کې زه له زندانه راووتلم چې د 2019 د نومبر په میاشت کې په 13مه نیټه مو خلاص شو او 2020 په فبروري کې لاسلیک وشو. نو دلته تقریبا ډیر کار ملګرو تقریبا هغه اتفاقیه هو چې توافقنامه خلاصه کړې وه، یو وروستی یو څه تخنیکي بحثونه پاتو او هغې دپاره بیا ما په ډیره محدود ساحه دلته د امریکایانو سره مذاکراتو کې شرکت کړی، یا نور څه بین الافغاني مذاکراتو. خو اهمیت ځکه د پخوا ډیر تفصیلي معلومات به موږ نور مشرانو ملګرو سره چې هلته یې ډېر ګډون کړي، خو دومره ویلی شم د معلومات په اساس چې ما له نورو مشرانو اورېدلي دي. پخوا هم سخت پړاوونه پکې تېر شوي دي، خو ما په فکر د وروستی پړاو یې ځکه مهم و او د موږ دپاره او د افغانستان دپاره چې امریکایانو پخوا هم څو واره مذاکرات ته رامخته شوي بیا سیاسي پالیسي بیا او کسو بدل شو، بیرته به له خپلو ژمنو له خپلو خبره وخت. خو دلته جنگ هم او داسې حد ته رسېدلی و په میدان کې چې هغه په تاریخ د 20 کلنه دوره کې هغه ګراف اخري حد ته رسېدلی او اوج ته، او هلته د حالت تقاضا هم دا وه. امریکایان هم موږ په دې پوه یو چې خامخا وځي، خو وځي او دوی هم دغسې یوه لاره په اخر کې لټوله. صریح خو نه ویل، خو چې هغه یو د مذاکراتو نوم یو بل څه یو، خو په وضعیت موږ پوهېدل او مجبوریت د دوی موږ درک کړی. خو دا تشویش بیا هم ورسره و چې لکه مخکې چې ما درته وویل چې موږ یو ډیر د دوی په سترګو کې یا د دوی د لومړنۍ اعلاناتو، د دوی د فشارونو، د دوی د ظلمونو په نتیجه کې موږ دنیا ته ډیر کمزوري معرفي شوي، د دنیا له حق محرومه، خلکو ته د وحشي په صفت ډیر هغه څه چې دوی هغه موږ په اړه ویلي. نو اوس بیرته دوی دې حد ته ورسېدل چې هماغه خلکو مجبور کړل او دوی د خبرو په میز ورسره حاضر شول او اوس دوی هغې سره د یو سیال په توګه د موږ ورسره کینو، د موږ سره د فیصلې په نتیجه کې دوی له افغانستانه وځي، خپله ماتې مني. د دې موږ دپاره ډېره غټه لاسته راوړنه. موږ مشران حتی دا باور هم نه و چې کیدای شي د لاسلیک وشي بیرته دوی په شا شي، ځکه چې دغه تضمین هېڅ نه کوي. حتی کوم وسیط هېوادونه موږ په منځ کې وو په هغوی هم دغه زور نه لرو، موږ په دې ښه مطمئن وو. خو موږ دا غوښتل چې فقط موږ د دنیا په مخ کې د دوی نه دغه لاسلیک واخلو، او دا په حقیقت کې دوی د ماتې لاسلیک او دوی د وتلو لاسلیک، که اگر که دوی نومونه هلته بدل ورکول د سولې د راتلو په هر صورت. نو دا د موږ دپاره ډېره مهمه وه او دا پړاو ډېر سخت له چیلنجونو مخ و، څو صورتونو سره، په څو برخو سره. یو خو دغه و چې په امریکایانو باور نه کېدو چې کیدای شي په اخره شیبه کې بیرته وکړي. موږ هدف دا و چې هر رقم بل طرف ته دا مسله وه چې دلته د نظامی مشرانو مجاهدینو سره هغه رقم هماهنګي ډېره په سخته کېدله شي، ځکه چې هغه رابطې کشف کېدې مشرانو سره. دا مسایل نه وو. مثلا په وروستیو وختو کې ټوله توافقنامه به هر وخت په یو حرف هم پاس کېدو بیا به د علماو او شیوخو له نظره تېرېدو چې په دې کې کوم شرعي مشکل نه وي، ځکه په ټیم کې د موږ سره شیوخ هم وو. نو بیا هم په آخر کې مشر شیخ صاحب محترم هغه یو امر وکړو. په دې وخت امریکایان آماده وو چې لاسلیک وشي، خو هغه امر وکړو چې نه، ما یوازې علماو کمیټې ټاکلې ده د شیوخو 15 نفرې، یو ځل توافقنامه باید له سره بیا وارزول شي شرعاً چې کوم داس مشکل ونه لري. اگر که مشران په دې باندې وو چې نه، دلته مهمه دا ده چې امریکایان اوس تیار راځي چې موږ باید زر لاسلیک ته راشو، په دې مسایلو اوس وخت تېر نه شي. خو شیخ صاحب ویل چې نه، زه تاریخ ته هم او خپل ثبت ته هم خپل ولس ته هم زه دغه شی نه پرېږدم چې په آینده کې یو اتمام حجت غواړم چې باید کوم غیر شرعي شی کراونه دریم ځل باید زه فلټر کړم. نو هغه بیا د غالبا د شیخ سید عبدالحکیم او اوسنی قاضي القضات صاحب چې د هغه په مشرۍ کې کمیټې ورته ټاکل شوې وه، بیا هم شرایط له نظره تېره شوه. دا ټول چیلنجونه وو. آینده څه وو، په دې خاطر چې دلته به تا سره تشویش وو چې اوس کیدای شي یو داسې سبک راوځي مذاکره بیا ډېر سخت کار دی، بیرته ته بیا هغه میز سر ته وړې، بیرته جانب مقابل هلته بیا په یو متفق صورت باندې چنې ورسره وهې.
نو موږ سره دغه تشویشونه و چې اوس بیرته دا وخت ضایع نه شي، بیرته دښمن په شا نه شي، بیرته بل جنجال ته راونوځي. نو دغه وروستی پړاو ډېر مهم و او دا لویه لاسته راوړنه هم وه، لویه بریا هم وه چې په اخر کې عمل خلکو د نړیوالو په مخ کې او په نړیوال سټیج باندې لاسلیک وشو او موږ دغه بریا ترلاسه کړه چې الحمدلله دنیا ته هم ډیپلوماسي ثابته شوه، هم د مبارزه او جهاد ثابت شو.